अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره دی CSS نن به موږ سمپل په دې کلاس کې چې موږ سره کوم CSS لینګویج راغلی دی دا به موږ سٹارټ کوو اپ ټو نیکسٹ څونه کلاسز دی هغه به موږ ډیټیلز سره ودین ایگزامپل ډیسکس کوو سمپل د نمخ کې موږ وی HTML لینګویج چې کوم هغه موږ کمپلیټ کو اپ ټو فارم میډیا پورې وکړو اوس موږ سره نیکسٹ چې کوم هغه د پاره یوز کیږي CSS وایي چې موږ سره CSS this is تاسو ګورئ دلته ورکړي what is CSS صحیح ده نو CSS stands for cascading style sheet موږ سره دا چې کوم دی cascading style sheets دي مطلب دا چې دا موږ سره یوز کیږي دا سټایلینګ لپاره تاسو دلته ګورئ CSS describe how HTML element are to be displayed on screen paper or in other media simple تاسو ګورئ موږ سره چې کوم دلته دا CSS ته نو زموږ دا چې کوم HTML element ته دا به موږ څنګه شو کو دی موږ څنګه سټایلینګ ورکو نو دا سټایلینګ د پاره لا زموږ چې کوم دا میډیا دا به موږ څنګه لا لیکل دي CSS save a lot of work بل مطلب دا چې موږ سره a lot of work څه دا سیو کیراله ها it can control the layout of multiple web pages ګور موږ چې کله CSS پروګرام ولیکو CSS property apply کو نو موږ multiple pages باندې غس کیږي ورک یو غره کنټرول کوي all at once external style sheets are stored in CSS file موږ سوکو یو external style sheet په جوړو ګوره سمپل تاسو په دې کلاس کې دوه ګوره چې CSS موږ سره stands for cascading style sheet ته او زموږ چې څونه HTML elements دي د دې coloring کول د دې styling جوړول د لپاره موږ سمپل دا CSS یوز کوو صحیح شو تاسو بیا وګورئ دلته لیکلي why use CSS is used to define style for your web pages مطلب دا چې زموږ کوم ویب پیجز یې هغه موږ سټایلینګ ورکو دا لپاره موږ سمپل CSS یوز کوو including the design زموږ چې کوم ډیزاین دی د ډیزاین لپاره layout and variations in display for different devices and screen sizes زموږ چې کوم دلته ډسپلی دی کوم لیاوټس دی صحیح شو په different sizes کې سټایلینګ وغیرہ موږ سره کېږي په دې باندې اپلای کېږي تاسو دلته یو example وګورئ سمپل موږ یو example دلته راوستل او ما پریویس دغه کله چې موږ CSS شروع کوم HTML کې دا خبره کړې و چې موږ بدل تاسو لګو سټایل ټیګ ولګو سٹارټ کې موږ دلته سټایل ټیګ ولګو اینډ کې چې موږ سره کوم راغلی دلته بس سټایل ټیګ ولګو صحیح شو بل امر چې کله موږ د یو ټیګ دغه والو سلیکشن والو دلته موږ سره دبل ټیګ اتوماتیکلی شي هایلایټس لګا لایک موږ سره دا سټایل دی صحیح شو لازم سمپل په دې باندې کلیک کوم کنه زموږ سکیږي دا یو چې کوم ټیګ راغلی دا سټایل والا دی اتوماتیکلی موږ سره شي هایلایټ شي را سره بل سمبل تاسو دلته ګورئ موږ سره په دې ځای کې چې کوم دا سټایل ټیګ راغلی دی د دې او د دې ترمنځ موږ سره سکیږي هغه کوډ بل کېږي کوم باندې چې موږ سټایلینګ اپلای کو لایک موږ سره چې کوم بوډي راغلی ولکه لایک زم چې موږ سره بوډي دا په دې بوډي باندې کوم سټایلینګ اپلای کوم نو موږ سمپل بوډي دلته مو لګو دلته مو لګو لاس کې مطلب دا چې موږ دلته بوډي لګو لایک کرلی بریسز به شروع کو دلته نو موږ سره په دې باندې سکیږي دا به اپلای کیږي را سره اوس ګور دلته موږ پی لګولې دا کنه this is a paragraph نو دلته موږ ورته پی منشن کړی چې لکه زمون پی چې کوم دا په دې باندې فونټ فیملی اوس ګور دا اگزامپل موږ سره نارمل دی CSS لپاره دی صحیح ده لایک زرا علم دلته یو نیو اگزامپل کو فایل باندې بکلیک کولای دلته ما یو واوښتو چې کلاس 1 سمپل مولا ګلو کلاس 1 ډاټ HTML فایل مې په حال واغښتو HTML فایل کې موږ دا امپلیمنٹ کو صحیح شو زرا له بوایلر کوډ مې لګولو بوایلر کوډ کې دلته ما د میټا ټیګ دا مې ختم کړ اور جسٹ رالم دلته ما لګولو سټایل دا موږ سره اگزامپل دی جسٹ ما سوا واغښتو سټایل واغښتو سمبل زرا علم دلته ما H1 ټیګ واغښتو او دلته مول ګل چې سر this is my first class دا سمول غواړو صحیح شو اوس ګوره حاضر بدی سټایلینګ اپلای کوم ګوره موږ سمپل اگزامپل وایو ها زرا علم دلته ما دا H1 ولګو دا سي H1 مې ولګولو او دلته مو لګولو لکه د دې دا کلر چې کم دی دا تاسو والا ریډ واخلا سوالا ریډ واخلا اوس په دې H1 کې لکه چې زموږ دا کلر د څه شي ریډ شي کزه کنټرول اس کم کنه ګوره او رائټ کلیک کو اوپن وذ لایف سرور کو نو زموږ د ټیکس کلر چې کم دی دی موږ سره شي ریډ بشي را سره ورته وره دا موږ د چا په هیلپ سره وکړو د CSS په هیلپ سره موږ ها زرا علم دا په حال ختم کو اوس په دې کې لکه شان موږ را شدل یو ایمیج موږ سره دی تاسو دلته وګورئ د دې ساينټکس ته ساينټکس کې موږ دی ته وایو سلیکټر دا چې کوم H1 لګو پی لګو لا موږ سره لګو یو بل کلاس هم جوړ کړی هغه باندې موږ څه کو سټایلینګ اپلای کو دي ته موږ وایو سلیکټر صحیح شو سلیکټر نه پس موږ دلته لګو دي ته موږ پراپرټي وایو
پراپرټي کې موږ سره لکه لایک کلر موږ بلو وایو دا بلو چې موږ سره کوم ده دا ویلیو ده صحیح شو او دلته چې دا فونټ سایز چې کوم دی دا ما سره بل پراپرټي ده د موږ سره ویلیو در سره نو دغه طریقې سره موږ د HTML کې کار کوو دا CSS په اپلای کوو with the help of CSS موږ څه کوو HTML element ډیکوریټ کوو صحیح شو کنه نو دې طریقې سره تاسو سمبل څه کولی شئ HTML دغه یوز کولی شئ زه راغلم دلته مې دا سټایل چې کوم دی دې مې دلته کلوز کو صحیح ده داسې ما واغشتو انټر بټن مې پریس کا دلته به کلیک کو لایک زه پیراګراف لګوم پیراګراف کې مو لګول چې څه فرست پیراګراف جست فرست پیراګراف مې واغشتو دلته زه راغلم ما ولګول H1 کې ما ولګول څه کلر چې کوم دی هغه ته ریډ والا او زه چې لکه ما سره کم دلته فاونډ راغلی دی او دا غي سایز چې کوم دی لایک مولکول 30 پکسلز 30 پکسلز لا مې واغستو 15% واغستو کنټرول اس کو رائټ کلیک کو اوپن وذ لایو سرور کو نو زمونږ دا ټیکس په دغه طریقې سره سکیږي اپلای کیږي ورا سره دونه سایز دی واغستو ورته مینیمم کم راځي مو سره نو دې طریقې سره تاسو کول شي فونټ سایز شو دا شو خو لکه نارملی موږ سمبل په دې کلاس کې دا ډیسکس کوو چې CSS موږ وایو ستا صحیح شو د دې موږ بیا څه ټایپس کړو دا موږ سره ساينټکس ها دلته ګوره دا ساينټکس کې سری دا موږ سره چې کوم دی سلیکټر دی دې ته موږ سمبل وایو سلیکټر که زه کمنټ دی لیکم لکه دا به موږ سره سری سلیکټر دی صحیح شو اور سلیکټر نه پس لکه دا ریډ چې کوم پکې موږ سره راغلی دا به موږ سره ویلیو در سره دې ته موږ وایو ویلیو دلته ځان لبه والو جست زرا انټر بټن نه پریس کا او دلته مو لیکل چې دا به موږ سره ویلیو در سره دا سلیکټر شو دی را سره ویلیو شو صحیح شو دا سلیکټر دی دا موږ سره پراپرټي دا او دا سره سمبل سره ویلیو دا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسٹ ټاپک کو والسلام